ملګرو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ستاسو ورور جان محمد تاسو ته یو نوي پروګرام سره د سکرین په شیشه مخاطب دی. امید لرم کم غزل چې زه تاسو سره شیر کوم نو هغه غزل به ستاسو هم خوښ شي. یو پیغام دی پکې، تاسو له ټیم نه اخلم خو یو ټپه به درته ووایم، د ټپې نه به تر وروستو غزل ووایم. د چا چې خپلې میندې نه وي، د چا چې خپلې میندې نه وي، هغه دې وخوري د میرې تور خامارونه. ملګرو غزل در سره شریکوم. وی د اور لمبې چې مې د سره وځي، د اور لمبې چې مې د سره وځي، ځکه پر یاد مې د ځیګر وځي. دا چې خود سره شي او تپوس یې نه وي، دا چې خود سره شي تپوس یې نه وي، ځکه خو پیغله د خپل دره وځي. څوک چې غمونه راته خپلو جاړي، څوک چې غمونه راته خپلو جاړي، نو خپل غربت مې د نظره وځي. خورمه قسم خو بې جانان د نومه، که مې د خولې بله خبره وځي. زه حق حیران شمه د الله قدرت ته، زه حق حیران شمه د الله قدرت ته، چې پلوشې څنګه د نوره وځي. خپلې ځوانۍ پسې ارمان کوي اوس، خپلې ځوانۍ پسې ارمان کوي اوس، جانې به څنګه د اشنغره وځي. ملګرو ښاد او آباد او بریالي اوسئ. دغه مات ګوډ غوندې غزل مې تاسو سره شیر کړو. امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي هم وي او مزې به ترې تاسو هم اخیستي. خپل ورور جان محمد له ورکړي اجازت په لوی الله سپارم او لوی الله مل شه. السلام علیکم.